محمد آفتاب د پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي وکړه. سکالر محمد آفتاب خان د خپلې پی ایچ ډي تحقیقي مقالې کامیابه دفاع وکړه او ډاکټر شو. برټش لایبرري لندن کې د رحمان بابا د قلمي نسخو تقابلي جایزه په سرلیک محمد آفتاب خان د پی ایچ ډي مقاله ولیکله او څېړنه یې مکمل کړه. دفاعیه غونډه د پېښور پوهنتون په پښتو اکیډمۍ کې وشوه چې مشري یې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر پروفیسر ډاکټر فرخنده حیات وکړه. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د سکالر محمد آفتاب د څېړنې د نگران یا سپروایزر په حیثیت د پښتو ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر روح الله جان او نومیالی څېړنکاره ډاکټر تحمل د دننه یا داخلي امتحان اخیستونکو په توګه غونډه کې برخه واخیسته. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر پروفیسر ډاکټر سلما شاهین، پروفیسر ډاکټر نور محمد دانش بیٹنی، ډاکټر بشرا خاتون، ډاکټر شکیل احمد، ډاکټر اسلم تاثیر افریدي او ډاکټر نگینا خانم د غونډې خصوصي ګډونوال وو. د پښتو د پی ایچ ډي او ایم فل سکالرانو هم غونډه کې شرکت وکړو. د پښتو اکیډمۍ ریسرچ افسر پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب د غونډې د نظامت چارې ترسره کړې. د دفاع په دوران پوهانو، ممتحنینو او سکالرانو د تحقیقي مقالې په هکله بیلابیلې پوښتنې وکړې، د کومو چې محمد آفتاب خان کوټلي او دلیل سره جوابونه ورکړل. آخر کې امتحان اخیستونکو متفقه پریکړه وکړه چې محمد آفتاب خان د خپلې پی ایچ ډي په دفاعي غونډه کې په غوره توګه بریالی شو او اوس هغه خپل نوم سره د ډاکټر لیکلو حق لري. د دغه څېړنې د نگران پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وینا ده چې په دغه موضوع څېړنه کول ګران کارو، خو محمد آفتاب په ښه شان ترسره کړ. هغه نننۍ پی ایچ ډي دفاعي غونډه چې زما شاګرد محمد آفتاب خان د پی ایچ ډي تیسیز مقاله وه، دغه مقاله چونکې د رحمان بابا د هغه کلمي نسخو چې په برټش انډیا آفیس لایبرري کې پرتې وي، اصل کې دا کار چونکې ډېر دروند، ډېر ګران، پیچیده، بیا انګلینډ ته پسې تلل، هلته مختلف ځایونو کې دا نسخې کتل، د هغې کاپۍ راخیستل، د هغې رپورټ تیارول، هغې د ریسرچ میتھډ مطابق هغه برابرول. دا یو ډېر زړه چاودون او سخت کار و، د هر چا د وس کار هم نه و. لکه انګلینډ ته تګ، هلته اوسېدل، دا په خپل ځای د هغې اخراجات یا یو عام شاګرد دپاره دا ممکن نه و. بهرحال آفتاب دغه کوم څه موضوع چې اخیسته، نو د دې تر مخه موږ په دې موضوع باندې ښه تفصیلي د دې په هر اړخ باندې موږ ځان پوه کړی وو، حال مو سره کړی وو چې دې ته به ته اپروچ څنګه کوې، څنګه بهتره ولې ځایوې، خاکا ډیولپ کولو پورې منظوري پورې دا ټول پروګرام شوی و. لکه په 9 واړو کمې نسخې چې وي او ښې ضخیمې نسخې وي او ښې قدیمې نسخې وي، د هغې کار کول، د هغې چپټرایز کول، بیا ځایول، بیا د هغې کمپیریزن کول، دا ډېر زړه چاودون کار و. خو بهرحال مونږ بیا سلا دا وکړه چې دا به په موضوع د مختلفې کم څه چې د رحمان بابا د دیوان سره نږدې مطابقت لري او کم څه چې اختلافي کم ځای کې د اشعارو اختلاف راځي، هغه ځای به مونږ تقابل وکړو، ټول تقابل به نه کوو. بهرحال ومکتلې ټولې نسخې او ټولو کمپیریزن مو وکړو، خو هغه شی مو مخې ته پکې راوړه چې په کم کې اختلاف موجود و او په دې کې دغه یو شی لکه دا یو بالکل حقیقت دی چې د رحمان بابا دیوان دا 9 وړه نسخې چې وي، دې کې به یوه نسخه داسې ته پیدا نه کړې
چې هغه د بل سره په اشعارو کې مطابقت داسې لري چې یعنی الفاظو کې ځنې کې الفاظ مخکې وروستو ځنې کې الفاظ کم ځنې کې الفاظ یو رقم ځنې کې الفاظ بل رقم یعنی دغه تغیر خامخا شوی دی هر کاتب د هر ځنې ټکي د خپل خوښې مطابقه او د خپل مزاج مطابق پکې بدل کړي ځنې ټکي هوبهو مطلب بیخي بدل شوي دي معناو کې لږ ډېر فرق پې لږ و خو دغه الفاظ بدل شوي ډېر دي پکې یعنی دا مونږ په ثبوت رسولی شو چې د رحمان بابا هره نسخه چې ده هر څومره نسخې چې دي تقریبا د هرې یوې د بلې نه په املا کې خو بالکل په املا کې خو بیخي داسې ده چې بدل شوې ده د املا نه علاوه بیا د دې چې کوم څه د داخلي د اشعارو الفاظ دي په هغې کې خو ډېر زیات اختلاف راغلی دی یعنی دغه یو شی په بیخي په ثبوت ورسېده چې د رحمان بابا د اشعارو لاسوهنه چې دا بالکل صحیح ده او دغه نسخې چې کومې 9 واړې مونږ مخې ته راوسې په دې 9 واړو کې ځینې داسې نسخې چې لکه هغې باندې کلندر صاحب او دوست محمد کامل صاحب مخکې کار کړی و هغې کې چونکې مونږ ته داسې واضحه د مخې ته نه راغله چې مونږ ویلې چې پلانۍ نسخه او پلانۍ نسخه چونکې په هغه دیباچه کې داسې واضح ذکر نه دی راغلی په آخر کې هم داسې لکه هغه د نسخو نمبر یې چې یعنې د بریټش میوزیم کومې نسخې دي د هغې داسې واضحه حواله مونږ په لاس نه راتله نو ځکه مونږ وغوښتل چې دا د په کلي طور باندې ټولې نسخې په خپل ځای باندې غونډه وچړل شي بیا مونږ د دې کم چې د رحمان بابا د دوست محمد کامل او د ساري د کلندر مومند کومې مرتب دیوانو هغې سره مو هم وکتلو یعنې هلته کم څه کار شوی دی دغه کار او هغه کار کې څومره فرق دی خو هغې کې داسې دي چې یعنې هغه کم کار چې شوی دی د کلندر مومند صاحب او د دوست محمد کامل چې کم دیوان مرتب کړی دی زما خپل فکر دا دی چې یعنې څومره دیوانونه چې مرتب شوي دي د رحمان بابا په هغې کې تر ټولو جامع د څېړنې په لحاظ د تقابل په لحاظ د کلمي نسخې سره د کمپیریزن په لحاظ یعنې ډېر جامع کار چې کم شوی دی دوست محمد کامل صاحب کلندر مومند صاحب والا دغه کلمي نسخه چې دا په ډېرو کې معتبره ده دیوان چې کم دوی مرتب کړي دا په ډېرو دیوانونو کې معتبر دی دا نور کم څومره چا چې چاپ کړي دي د مارکیټ په لحاظ یا بل څه په لحاظ یا بل څه په لحاظ په هغې کې ډېر فرق دی دغه اوس کوم تحقیقي زیار چې محمد افتاب کړی دی زما په نگراني کې موږ دا نتیجه ته رسېږو چې دغه کم کلمي نسخه دیوان کلمي نسخې چې 9 وړه مونږ کتلې دي دغه 9 وړه کلمي نسخې په رڼا کې چې کم څه دیوان بیا مرتب کیږي انشاءالله که هغه چیرې مخې ته راغی افتاب ته د خدای توفیق ورکړي زما مرسته به ورسره شاملوي دغه کلمي نسخو نه مرتب دیوان چې وي دا به هم د خپلې زمانې په لحاظ د وخت په لحاظ د څېړنې په لحاظ سره به یو نوښت ولري د پښتو اکیډمۍ ډایرکټره پروفیسر ډاکټر فرخنده حیات د افتاب د تحقیق په حقله وایي خوشحاله یم چې د افتاب چې نن کوم پی ایچ ډي ډیفنس شو دا په برټش لایبرری کې چې کوم د رحمان بابا کلمي نسخې پرتې وي په هغې باندې د دوی دا ریسرچ دی او دا یو خپل منفرد مقام لري ځکه چې هلته کې تقریبا 9 پورې د دې دغه مطابق د ریسرچ مطابق دا 9 کلمي نسخې موجودې دي او د هغې بیا تقابلي جایزه د وکړله په هغې کې مختلف نقطې هغې راویستې ډېر داسې شعرونه ډېر هغه چې هغې کې اختلاف و هغه یې ټول پوینټ آوټ کړلو مخې ته یې راوستلو نو زمونږ دا کوشش دی چونکې برټش لایبرري یو قسم لا زمونږ د ډېر ادبي دغه یو خزانه مونږ ورته وایو چې هغوی انګریزانو ځان سره چې کوم د پښتو ژبې او ادب کوم ذخیره وړې ده او هلته کې محفوظه کړې ده نو د هغې دپاره چې موږ ته ضرورت داسې سټوډنټانو د داسې عالمانو د داسې دانشورانو د داسې محققینو ضرورت دی چې موږ هغې وخت په وخت باندې اوس دا خو لومبی قدم و زموږ د پښتو اکیډمي د طرف نه دا زموږ لومبی سټپ دی چې موږ اغوښتی دی او انشاءالله چې داسې به موږ رحمان بابا نه پس نور موضوعات مختلف چې کوم د په کومه دغه باندې د پښتو ژبې او ادب سره تعلق لري په هغې به انشاءالله موږ تحقیق کوو ځکه چې افتاب زمونږ مخې ته ډېر داسې مواد راوړو او هغه ریکارډ مخې ته راوستو چې هلته کې کوم دغه زمونږ موجود شته دی نو موږ وایو چې زمونږ د ژبې دا اساسه چې کومه هلته برټش لایبرري کې ده هغه هم موږ رامخکې ته کړو د برټش لایبرري لیډ کوریټر
ارسولا سیمز ویلیامز او د یونیورسيټي اف مانچسټر انګلند ډاکټر زوفي بوډا د آفتاب خان بارني ممتحنین وو. محمد آفتاب خان د 400 ضلعې د درګې کلي اوسیدونکی دی چې د دې نه مخکې د تورسم خان په شاعرۍ کې د موسیقیت یو تحقیقي جاج په موضوع د امفل تحقیق مکمل که او د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه یې امفل وکړه. د په نورو زده کړو کې بی کام، ام کام، بی اے، ایم اے او نور شامل دي. ډاکټر محمد آفتاب د خپلې پی ایچ ډي په بابله داسې ګویا نه دی. ډېره مننه خادم صاحب د ستاسو د راتګ او ټیم راکولو. واقعي چې دا موضوع چې ده نو دا ډېره مهمه وه ځکه چې په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا زموږ په پښتنو سیمو کې د ډېر وخت نه د رحمان بابا مختلف کلمې نسخې چې کوم دي نو هغه خلکو سره دي چاپ شوي دي. مختلف وخت په وخت مشران دي، اساتذه کرام دي، محققین دي په کار کوي. خو دا زما چې کومه موضوع وه دا په دې وجه باندې زه وایم چې مهمه وه چې یاره د رحمان بابا کلمې نسخې چې کوم دي نو هغه په برټش لایبرري کې مختلف مستشرقینو ته دې ځای نه وړلي دي هغه وخت کې چې راکړی دي د حکومتو. نو دغه نسخې راوړل ضروري وو. په هغې باندې ما دا کار په خپل هغه باندې وکړو. اکیډمۍ پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون ما له دا ټاپک دا موضوع راکړه او ما دې ته ملا وتړله. زه دې پسې سپیشل لاړم، په دې باندې دنیا خرچه هر څه شوي دي. دغه نسخې هلته ما د برټش لایبرري، د جان ډایلنډ لایبرري مانچسټر او مختلفو لایبرونو دغه ترلاسه کړې راومړې او په دې باندې ما تقابلي یا کمپیریټیو سټډي چې کومه ده تقابلي جایزه وشوه او زما د تیسیس په دغه لړ کې پای ته ورسېدل. نو دا په دې وجه مهم دي چې راتلونکي خلکو ته یا زموږ را روان دیوان چې دی د رحمان بابا کې به دا خبره په ډاګه شي چې څومره د دې ځای او د هغه ځای نسخو تفاوت دی او که تفاوت لریم نو هغه به په ګوته شي. او بلکې په دې تیسیس کې ما دغه څومره فرق دی د کمپیریټیو سټډي کې هغه ما په ګوته کړی دی، څومره کریکشنز یې پکې ما کړي دي. نو دا تقریبا په برټش لایبرري کې 8-9 نسخې وې یا په جان ډایلنډ لایبرري کې هغه ما ترلاسه کړي. هغې فوټوکاپي فرنټ هغه ما پرنټ راوړی دی او انشاءالله په دې به راتلونکي وخت کې نور هم کار کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر آفتاب د ایسوسییشن اف اکاونټینګ ټیکنیشنز انګلینډ نه کوالیفاید هم دی. د ډاکټر محمد آفتاب خان کامیابی نه یوازې د ذاتي پوهې او علم د هڅو اعتراف دی بلکې د پښتو ادب او تحقیق په میدان کې یوه غوره اضافه هم ده. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.